د تیر یو هفتې راهیسې په پاکستان مختلفو ښارونو کې د افغانستان چې څومره مهاجرین هلته ژوند کوي هغه نیول کېږي او دا کومه تازه خبره نه ده چې موږ ووایو چې پاکستان اول ځل افغان مهاجرین نیول دي. پاکستان چې کله د اقتصادي بحران سره مخ شي نو اخري ګیري چې اخري زور په مهاجرینو ورسېږي، دا راونیسي جیلونو ته واچوي. نو څومره پاتې غوړ چې پکې پاتې هغه هم ترې وباسي او په لاس چې څه ورسي درېښتې نه کوي. او افغانستان مهاجرین خو قسم او قرآن کړی چې نور د هجرت د پای ټکی هم کېدي، ځکه 40 کاله په دنیا کې چا هجرت نه دی کړی. هر چا چې هجرت کړی یو کال 2 کاله واپس خپل وطن ته راغلي دي. محمد صلی الله علیه وسلم هم هجرت چې د مکې نه مدینې ته کړی یو 2-3 کاله واپس راغلل. هغې له مکې مدینې نه چېرته کوم عراق، سوریه، شام، فلسطین ته نه دي تللي. خو تاسو خو نه پوهېږم دا مفکوره درکړې چا ده او افغانستان ته راځئ ولې نه؟ مخکې مو ویلې چېرې دلته ګوډاګیان دي او امریکا اشغال دی او فلانکی او ډینګی موږ نه راځو. کله چې حکمتیار راشي نو حکمتیار سره موږ سمدستي راشو. حکمتیار په 2014 کې راغی، بیا هم تاسو رانغلی او دا ترانې هم تاسو ورته ویلې چې دین به الدین شي چې کابل د ګلبدین شي. همدې کابل ته ګلبدین راغی خو تاسو بیا هم ورسره رانغلی. خبرې مو شروع کړې چې د ګلبدین اخري خاتمه خرابه سوه. بیا مو ویلې چې اسلامي امارات چې کله راشي نو بیا موږ افغانستان ته راځو. اوس طالبان 2 کاله کېږي افغانستان کې، تاسو بیا هم نه راځئ. ولې نه راځئ؟ مشکل مو څه شی دی د وطن سره؟ خو تاسو د وطن سره دښمني کوئ که نه؟ په جمهوریت کې دومره ښه پالیسي شروع شوه، دومره ښه پروژه شروع شوه چې څومره م افغانستان مهاجرین هلته ژوند کوي یو کارډ ولري، مهاجر کارډ ولري، د هر کارډ په سر یې پیسې درکولې او د هر فامیل په سر یې نمره درکوله. تاسو راغلې، پیسې مو واغستلې، هغه مو ډالر مو جیب کې کېښودل، نمرې مو په نیمه باندې خرڅ کړې که افغانستان کې واپس راغلې پاکستان ته به پټه راواوښتئ. نو تاسو باندې کوم دولت ملامت دی؟ تاسو خپله فکر وکړئ. هېڅوک در باندې ملامت نه وي، تاسو په خپل ځانونو ملامت هم یئ او په خپل ځانونو خپله ظلم هم کوئ. ځکه د افغانستان هر نظام چې راغلی د پاکستان سره قاطع او واضح دریځ نه لري. ځکه که د اوبو په مهارولو کوشش کوي افغانستان حکومت هلته تاسو په چک کوي، که د سپین بولدک تورخم په سر خبرې کوي تاسو په چک کوي. هلته ستاسو د لاس افغانستان هر نظام چې راغلی هغه ضعیف وي، پاکستان ته د ځواب نه وي. او په هر ځای کې که عادي ګلخان که جرنلیسټ او که چېرته سیاستمدار ستاسو د لاس افغانستان خلکو ته پیغورونه ورکوي چې موږ مهاجر ساتو او تاسو په خپله کار روزګار کوئ، تاسو د هغې د پیسو ته نه یې ناست، خو راځئ نه همدغه ذلت کې خوند درکوي، دا ژوند وکئ. د وطن ته راشئ، په آبادولو کې خپله ونډه ادا کوئ. په ټولو د وطن حق لري. تر ټول عمر سړی مهاجر نه